السلام علیکم محترمو مسلمانانو ورونو. کله چې په مسلمان باندې تکلیف راشي، که هغه په هر ځای کې وي، که په مشرق کې وي، که په مغرب کې، نو د شرق په مسلمان باندې د هغې دفاع لازم او ملزوم ده. نه زموږ په مسلمانانو باندې سخت تکلیف او وحشت روان دی. په غزه کې دا قسم بمبار روان دی چې د کفارو نه هم موږ داسې توقع نه درلودله. یهود و نصارا د مسلمانانو سخترین دښمنان دي، الله رب العزت ورته ویلي دي. نو زموږ مسلمانان یا افغانان دومره کمزوري خلک دي چې په دې 40 کلونو کې د داسې دښمنانو سره ځان ووهلو چې هغو ځان ته یو څه ویل. افغانان بې غیرته خلک نه دي. افغانان په هر ځای کې په هر مسلمان باندې غیرت کړی دی، په هر مناطق کې په غیرت کړی دی. نن مسلمانان دومره بېوسه دي چې حتی د خپل عاید څه نه لري چې لاړ شي د فلسطین یا د بل ملک لپاره، ولې د خپلو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. افغانانو د مسلمانانو سره همیشه خپل غیرت ښودلی دی. نن زموږ د یو څنګ همسایه زموږ مسلمانانو افغانانو ته په مسجدونو کې اعلان کوي چې د منطقو نه ووځئ. پاکستان زموږ په مسلمانانو باندې دا قسم وحشت شروع کړی دی چې موږ یې د یو مسلمان نه توقع نه درلودله. زما مسلمانانو، بیا بالخصوص افغانانو، سید جهاد په ټولو مسلمانانو باندې هغه وخت فرض عین ګرځي چې د مسلمان په یو لږ خاوره باندې تعرض وشي. د غزې خاوره دا 40 کاله کېږي د کفارو په لاس کې ده او همیشه په دې باندې بمبار کوي او همیشه هغه د کنټرول لاندې راوستي. نن چې په دې 40 کلونو کې د فلسطین اشخاصو یا غړو یا مجاهدینو په خپل ملک باندې غیرت کړی دی او دفاع کوي، اکثره افغانان دي په خارج داخل کې زموږ مجاهدینو ته ګوته نیسي چې ولې تاسو د فلسطین د خلکو دفاع نه کوئ. په الله او رسول درته قسم خورم چې زموږ د مجاهدینو په زړونو کې چې څومره درد پروت دی، څومره تکلیف پروت دی، هغه یو الله په خبر دی. زموږ مجاهدین چې د فلسطین اشخاص ته څومره دعاګانې کوي، والله کې هیڅوک هم کوي. موږ عرب نه یو، داسې اشخاص نه یو چې موږ د خپل مسلمان نه غافل یو. موږ هغه څوک چې د مظلوم په درد باندې پوهیږو. موږ همیشه په خپل درد لیدلی دی. مجاهدین په والله بېوسه دي. زموږ نظام ته د 100 طرف نه دشمنان متوجي دي چې افغانان اوس څه کوي. که افغانانو باندې همدا اوس کوم کفارو شروع وکړله او زموږ د افغانان راشدان، که زموږ دفاع به څوک کوي؟ تاسو ماته اوس ووایئ، څوک شته د دفاع؟ په دې 20 کلونو کې چا زموږ دفاع وکړله؟ کوم مسلمان هیواد راغی چې زما د ملک دفاع کړي دي؟ خو هیڅ چا هم نه ده کړي. د عربو نه هیڅ توقع نه ده پکار. نو همدا افغانان به بیت المقدس ازادوي. دا یعنی په الله دغه باور وکړي او دا به انشاءالله د افغانانو په لاس باندې ازادیږي او دا لښکر به د دې ځای نه ځي. نه چې موږ مجبوره یو، مسافرین ورونه دي، افغانان دي، په موږ باندې د کمزورتیا ګوته نه ږدي چې تاسو کمزوري ولې د هغو احوال نه اخلئ. مجاهدین سخت خفه دي خپل ورونو ته. دا ماشومان چې وینو، دا زنانه چې وینو، د زړه نه مو یو الله رب العزت خبر دی. زموږ مشران ورته ژاړي، زموږ ولا کشران ورته ژاړي، زموږ ټول افغانان ورته ژاړي. وس مو نه رسېږي افغانانو. په دې مظاهرو څه نه کېږي چې مار په اسرائیلو، مار په اسرائیلو، ښاغلی په پاکستان کې پرلتونه دي، مار په پاکستان، مار په هېڅ توره یې ونه کړه. د خپل افغان دفاع د پاکستان کې نشي کوئ چې پاکستاني عسکر ځي نه په جوماتونو کې اعلان وکړي چې افغانان ووځئ. نو بېغیرتي او مردي هم حد لري. افغانان بېغیرته خلک نه دي. افغانانو د خپل مسلمان سره همیشه ملاتړ کړی دی. بېوسه یو. نو په ټولو مسلمانانو باندې غږ کوم، د الله په خاطر یو آیات د قرآن کریم ولولئ. یو آیات ولولئ د الله په خاطر باندې. الله رب العزت ته رجوع وکړئ چې یا الله د خپلو ملایکو په وسیله باندې اسرائیل راونیسه. دا یهود و نصارا دشمنان دې راونیسه. مسلمانان دې نه تیاري لري، نه جټ لري، نه ټمبم لري، نه بل لري. ټول د یهودو زامنو ته ټمبم هم ورکړی، تیاري دې ورکړي، هر څه دې ورکړي دي. د مسلمان سره نشته دا شی. زما د څنګ همسایه سره ټمبم دی، هغه نشي استعمالوي، هغه د اسرائیلو په لاس کې دی. هغه پرېږده چې په مسلمانانو باندې خولې ولګوي. نو الله رب العزت دې د غزې په مسلمانانو باندې رحم وکړي
الله دې د افغانستان مجاهدینو ته قوت ورکړي، الله دې زموږ مسلمانانو ته قوت ورکړي. باور په الله وکړي، مجاهدین مه ملامتوي، زموږ د امارت مجاهدین مه ملامتوي، دا کمزوري نه دي، زوريږي په والله هر یو مجاهد زوريږي. څه خپله تاسو فکر وکړئ، څنګه مو ایران پروت د لاره نه ورکوي، دغه پاکستان د لار نه ورکوي، د هغو مشکل هم ځان مشکل بللی دی. نو دعاوې وکړئ الله رب العزت سره داسې ملایکې شته دی چې په یوه ثانیه کې اسرائیل د بین وړی شي. نو کمزورتیا ښکاره کې الله رب العزت ته ضعیفه یو، یا رب العالمین ضعیفه یو او موږ نه هیڅ هم نه کیږي. ته په خپلو ملایکو باندې زموږ د مسلمانانو دفاع وکړي. السلام علیکم ورحمت